پتا د خپل مینې انتها راټولومه پتا د خپل مینې انتها راټولومه ای راشه کنه وګوره رڼا راټولومه او ناس په مصلی یمه لاس پورته مې نیولي ناس په مصلی یمه لاس پورته مې نیولي یو تا د خدای غواړمه دعا راټولومه سلامونه نیکې هیلې احترامات مې ومنئ ملګرو شاهد مندوخیل یم په دغه تمه په دغه هیله چې روغ جوړ به وئ او د ژوند نه به مزې اخلئ ملګرو نوښار سیمې ته ګوړه خټک ته راغلي یو شاعر خواله نو راځئ چې نیغ په نیغه ورسره میلاو شو خپل تعارف ورسره کوي السلام علیکم وعلیکم السلام شاهد مندوخیل ستړی مه شئ په خیر راغلی پروګرام کې راته هرکلی وایم مننه الله مقدر وکړه تاسو هم هرکلی ډېره مننه چې راغلی ته دې زه یو هلې ځلې مو وکړې مو څخه کېناستې مرکه مو جوړه کړه ډېره مهرباني خوشحاله اوسئ ډیره زیاته مننه کوم ستاسو دا زما نوي مینوال دي دا ګوري هغې سره خپل دغه وکوي کوم ځای سره تعلق ساتئ زه بیسیکلی چې کوم دی د برې پښتونخوا یم خو زما ډېر عمر ښکته پښتونخوا کې تېر شوی دی لاندې دلته په سرحد کې او بله خبر دا ده چې بریال وفا مې نوم دی او بریال مې خپل نوم دی وفا مې تخلص دی او آرین لینګ سنټر کې ستوګنه کوم دلته ژوند مې دلته دی او بل دا چې زه په خپله د انګلیش لینګویج یو انسټیټیوټ چلوم آرین لینګویج سنټر په نوم هلته استاد یم خپله ټیچینګ کوم شاګردان الحمدلله راسره دي او د شاعرۍ په میدان کې هم بس هلې ځلې کوم خو 15 کاله کېږي بس غزل لیکو نظم لیکو او په دې سره هم وابسته یم ډېره زیاته مننه بوی ستاسو نو څه به را شریکول غواړئ چې څه مینوال غواړي مینوال به غزلې غواړي غزلې به ورته وایم یو څو شعرونه وایي چې ځان دې لوګی کړو سپېلنی خو نه ځان دې لوګی کړو سپېلنی خو نه سم دم سړی لیونی خو نه او ستا هم زما په شان کور وران ښکاري ستا هم زما په شان کور وران ښکاري ای ته د دې وطن زلمی خو نه مننه او لاس کې د یو ګلاب نیولی نه دی لاس کې د یو ګلاب نیولی نه دی زمونږ د دې غرونو سپرلی خو نه او درد راکوي او په نظر نه راځي درد راکوي او په نظر نه راځي زما د شونډو اسویلی خو نه مننه درد راکوي او په نظر نه راځي زما د شونډو اسویلی خو نه بل شعر دی سره د بخښنې چې وی له تا نه ویرېدم وغپېدې له تا نه ویرېدم وغپېدې انسانه سوچ پې وکړه سپی خو نه انسانه سوچ پې وکړه سپی خو نه ډېره مننه نور به را سره مخکې څه شریکول غواړئ یو کلام بل دی چې وایي تا دومره ناکردې او حادثې ولې پیدا کړې تا دومره ناکردې او حادثې ولې پیدا کړې نظام ته د انسان او فرشتې ولې پیدا کړې مننه او پیدا چې د انسان کړم عبادت لره خپل ربه پیدا چې د انسان کړم عبادت لره خپل ربه شیطان سره زما د بیا رشتې ولې پیدا کړې مننه پیدا چې د انسان کړم عبادت لره خپل ربه شیطان سره زما د بیا رشتې ولې پیدا کړې او بې رحمه د هېڅ رحم د هېچا په زړه کې نشته بې رحمه د هېڅ رحم د هېچا په زړه کې نشته نو بیا د دغه زړونو ته سینې ولې پیدا کړې مننه او بل شعر دی وایي ای ربه ستا نظام و بس همتا به چلولو ای ربه ستا نظام و بس همتا به چلولو یو مرګ ته دا دومره سلسلې ولې پیدا کړې مهرباني ای ربه ستا نظام و بس همتا به چلولو یو مرګ ته دا دومره سلسلې ولې پیدا کړې د حسن چې قیمت ستا د انسان نظر کې نشته د حسن چې قیمت ستا د انسان نظر کې نشته نو بیا د چا مخ ته آینې ولې پیدا کړې مهرباني او انسان د خاورې جوړ دی او د خاورې وجود یخ دی انسان د خاورې جوړ دی د خاورې وجود یخ دی حیران شم چې تا خاوره کې لمبې ولې پیدا کړې بل شعر دی او په ویر اوده کېدمه په سلګو به را بیدار شم په ویر اوده کېدمه په سلګو به را بیدار شم تا ساز ولې پیدا کو تا نغمې ولې پیدا کړې مننه او خالقه فرښتې خو دې ولاړې په تعظیم وي خالقه فرښتې خو دې ولاړې په تعظیم وي هغه د ډېرې نه وي تا سجدې ولې پیدا کړې مننه خالقه فرښتې خو دې ولاړې په تعظیم وي هغه د ډېرې نه وي
تا سجدې ولې پیدا کړې حساب خو به ته اخلې د وفا د زندګۍ نه حساب خو به ته اخلې د وفا د زندګۍ نه زاهد ته دې په لاسو کې تسبیح ولې پیدا کړې مننه حساب خو به ته اخلې د وفا د زندګۍ نه زاهد ته دې په لاسو کې تسبیح ولې پیدا کړې مهرباني ډېر ښه شعر لیکي زبردست شعر لیکي ما خو خپل ځاني ډېر زیات خوښ شوم نو راځئ چې یو کلام نیم ته نه بل هم واورو یو بل زوړ کلام دی جعفر شاه در ډالۍ وي چې وایي زما د سترګو سمندر کې چې پراته کاڼي دي زما د سترګو سمندر کې چې پراته کاڼي دي اوبه دي بس اوبه دي او اوبه کاڼي دي زما سینه کې خو یو زړه دی الله زړه راکړی زما سینه کې خو یو زړه دی الله زړه راکړی ستا د سینې په زړه اشنا جوړ پراته کاڼي دي او ته پرې شوې تیره که د پیسکه د صادر پرې راخکله ته پرې شوې تیره که د پیسکه د صادر پرې راخکله زمونږ د کلي غر کې ټول اوبه اوبه کاڼي دي مننه ته پرې شوې تیره که د پیسکه د صادر پرې راخکله زمونږ د کلي غر کې ټول اوبه اوبه کاڼي دي او دا دومره شوق د سجدې چا کړی چې سر مات دی دا دومره شوق د سجدې چا کړی چې سر مات دی دارې پرتې دي د کعبې د دیوال سره کاڼي دي مهرباني او زما سلګۍ نه اوري ورته زما غوږ نه کیدي زما سلګۍ نه اوري ورته زما غوږ نه کیدي ستا په دنیا کې د انسان جامه کې شنه کاڼي دي مننه زما سلګۍ نه اوري ورته زما غوږ نه کیدي ستا په دنیا کې د انسان جامه کې شنه کاڼي دي او دا چې لمن کې د ټول کړي دي گزار به کوي دا چې لمن کې د ټول کړي دي گزار به کوي ما به پرې ولې ستا په لاس کې اشنا غله کاڼي دي مننه دا چې لمن کې د ټول کړي دي گزار به کوي ما به پرې ولې ستا په لاس کې اشنا غله کاڼي دي او دا یې ثبوت د وحدانیت دی معجزه وګوره دا یې ثبوت د وحدانیت دی معجزه وګوره غرونه سجدې کوي جګ شوي په لمانځه کاڼي دي مننه دا یې ثبوت دی دا یې ثبوت د وحدانیت دی معجزه وګوره غرونه سجدې کوي جګ شوي په لمانځه کاڼي دي او د نورو خاورې ایرې زر شي څه قیمت خو وکړي تسلسل دی لږ اوږد شي غزل دی بخښنه غواړم د نورو خاورې ایرې زر شي څه قیمت خو وکړي زمونږ په برخه یې لیکلي څه سپېره کاڼي دي او بل شعر دی وایي دلته مرګونه شوي دلته حلاله شوې ده دلته مرګونه شوي دلته حلاله شوې ده د دې وطن د شاه زلمو په وینو سره کاڼي دي مننه دلته مرګونه شوي دلته حلاله شوې ده د دې وطن د شاه زلمو په وینو سره کاڼي دي او دغه سړی به خامخا چا سنګسار کړی وینو دغه سړی به خامخا چا سنګسار کړی وینو چې شاوخوا ترې نه پراته خواره واره کاڼي دي مهرباني او ستا په منطق او فلسفه لالې نه پوهېږم ستا په منطق او فلسفه لالې نه پوهېږم درنې خبرې دي سم لکه د غره کاڼي دي شیطان چې ولې نو د کور او کلي شیخ وله شیطان چې ولې نو د کور او کلي شیخ وله خو دوی له غټ کاڼي په کار دي دا واړه کاڼي دي او بریا له سر ور باندې کېده خو به خپله درشي بریا له سر ور باندې کېده خو به خپله درشي چې مجبوري شي نو دا کاڼي هم پاسته کاڼي دي چې مجبوري شي نو دا کاڼي هم پاسته کاڼي دي بریال وفا بای زه خو یم چې کو یو غزل نیم سره نور هم شریک وکړو کینن چې ډېر خوند دی وکړو غزل وګورئ هېڅ مسله نشته دی ډېره مننه شاید مندوخیل صاحب مهرباني یو کلام به بل وایم که ستاسو خوښی صحیح ده او مینهوال دی هم زړه نه تنګوي او امید ده چې خوښې هم شي وایي په تا د خپلې مینې انتها راټولومه په تا د خپلې مینې انتها راټولومه ای راشه که نه وګوره رڼا راټولومه او ناس په مسله یمه لاس پورته مې نیولي ناس په مسله یمه لاس پورته مې نیولي یو تا د خدای غواړمه دعا راټولومه ناس په مسله یمه لاس پورته مې نیولي یو تا د خدای غواړمه دعا راټولومه او ولیم یا مې کړې څه نشه د خو یارانو ولیم یا مې کړې څه نشه د خو یارانو رڼا پسې پنجرې وړم او هوا راټولومه مهرباني او ما ډېرې پښتنې داسې سرتوره سر لیدلي ما ډېرې پښتنې داسې سرتوره سر لیدلي ګرځم چم په چم ورته حیا راټولومه مهرباني ما ډېرې پښتنې داسې سرتوره سر لیدلي ګرځم چم په چم ورته حیا راټولومه بل شعر دی چې راپاسه را روان شه د ژوندون اخر شیبې دي راپاسه
راپاسه را روان شه د ژوندون اخر شیبې دي پروت په ځنکدن کې یم خپل سا راټولومه مننه راپاسه را روان شه د ژوندون اخر شیبې دي پروت په ځنکدن کې یم خپل سا راټولومه او شیشې لکه د زړه په سر دانه وانه خورېږو شیشې لکه د زړه په سر دانه وانه خورېږو ته ما راټولوه اشنا زه تا راټولومه مننه بل شعر دی وایي راځي زمونږ چم ته لیونی جوړې کېدی شي راځي زمونږ چم ته لیونی جوړې کېدی شي په کلي کې د غرونو کاڼي بیا راټولومه آخري شعر دی وایي بریاله چېرته لمر شو چېرته بوت شو چېرته اور شو بریاله چېرته لمر شو چېرته بوت شو چېرته اور شو تقسیم په مذهبونو خپل الله راټولومه مهرباني تقسیم په مذهبونو خپل الله راټولومه ډیره زیاته مننه استاد چې تاسو مونږ ته دومره ټایم راکو ډیره زیاته مننه مو کومه ښه مینوالو ته لنډ میسج پیغام اخیره کې څه ورکول غواړئ مینوال نو د الله ستاول چې مینوال که نه زه دغه پیغام ورکوم چې اول خو ټول د زړه کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کومه هغه په دې هیله په دې امید چې ټول روغ او جوړ وي او بل تاسو چې مینوال نو چونکې مینوال دی نو مینه خو ډېر ښه څیز دی زه یم چې دا مینوال د مینه وکړي د هر هغه انسان سره چې هغه په دې دنیا مطلب شتون دی او پیدا دی مینه دې وکړي نو زه یو پیغام ورکوم نفرتونه دې نه کوي نفرتونه کې څه نشته دی دوره د زندګي ده لږه ښه یې تېره کوي لږ یې ښه په خوشحالۍ تېره کوي یو بل نظر قربان شي نو زما دغه پیغام دی او بل غزل چې کله اوري کلامونه چې کله اوري نو زه دا وایم چې داسې معیاري غزل دې واوري ښایسته کلامونه دې واوري داسې چې کله زموږ پښتنې پکې سپکېږي یا زموږ لوپټې پکې سپکېږي یا زما د ماما لور یا د ماما کاکا لور پکې سپکېږي زه خو هم دغسې شاعرانو سړی باید ډډه وکړي ځکه د پښتون کار دا دی چې هغه د پښتو د خدمت وکړي پښتانه دې راویښ کړي نو زه وایم چې دغه طریقه د راویښولو طریقه دغه نه وي دغه یو پیغام ورکوم که ستاسو شاید مندوخیل صاحب ستاسو د چینل دا خبرې کوم که دی هر یو چینل ګوري که هر یو یوټیوب چینل ګوري چونکې نن سبا ټول پرنټ میډیا ته ورسېدی به دغه ټول یوټیوب باندې خلک لګیا دي بس دغه فلمونه او ډرامې او دا شیان جوړوي لګیا دي او بل بیا دی پوسټ کوي اپلوډ کوي خو خصوصا شاعران وروڼه دې هم احتیاط وکړي چې هغه د ښایسته معیاري کلام ولیکي په دې چې هغه کې د ټولو عزت خوندي وي او داسې یو شعر دې ونه لیکي چې د چا دل ازاري وشي څوک پرې خفه شي چونکې شاعران حساس خلک وي هغه به داسې یو حساس شی ولیکي او داسې یو کلام ولیکي چې واقعا اورېدونکي هغه ناست چې مینوال دي هغوی ته خوند واخلي او هغوی هم داد ورکړي نو زه دغه څو خبرې دي نو مینه دې وکړي محبت دې وکړي او تاسو نه هم ډېره مننه کوم تاسو نه او جعفر شاه درویش مخامخ ناست دی کیمرې ته نو هغه هم یو جهان مننه چې دې پورې راغلل تکلیف په دې ګرمۍ کې موږ سره مرکه جوړه کړه نو هر کله راشئ زموږ دلته نږدې موږ وروڼه یې او بس دغه زموږ دفتر دی چې کله هم راځئ تاسو ته هر کله وایم او مینوال ته دغه وایم چې مینه وکړئ محبت وکړئ ډېر عمر ټول ته غواړم خوشحاله اوسئ د لوی الله په امان ډیره زیاته مننه ملګرو تاسو بریا الوفا د شعرونو خوب شوي لازما خامخا کمنټس په ذریعه باندې موږ ته جواب راکړئ که خوښ کړي مو لایک کمنټ او زموږ یوټیوب چینل هم دا نوی روان کړی دی چینل هم ځان سره سبسکرایب کړئ او کیمره په شیشه باندې ما سره جعفر شاه درویش نه اجازت غواړم ښاد او آباد اوسئ د لوی الله په امان